کوڅه کې یو غریب هسې یو وړکې غوندې بورډ یې لګولی چې زم فلانی ډاکټر صاحب یم نه ورسره ډګري شته هغه اناړي ډاکټر یا ډاکټر نه دی خو بس معمولي غوندې څه پریکټس یې دی کلینیک کې کولاو کړی د خلکو د صحت سره لوبې کوي د دې بیمارۍ په علاج خو په ځای پرېږده په خپله په دې بیمارۍ کې مبتلا دی یو سړی خپله بیمار دی هغه به د بل بیمار څه علاج وکړي هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا یو سړی کې یو بیماری ده او د دې بیماری کوم ماهر ډاکټر دی دا په ځای پرېږدي او کوڅه کې یو غریب هسې یو وړکې غوندې بورډ یې لګولی چې زم فلانی ډاکټر صاحب یم نه ورسره ډګري شته نه یې په دغه بیماری کې سپیشلایزیشن کړی دی نه یې مهارت شته نه د بیماری تشخیص کولی شي او دا سړی ورځي چې زه د ده نه علاج کوم نو آیا دا به ښه کېږي او که د ده صحت به نور هم تباه کېږي د ده صحت به نور هم خرابېږي مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی یو شاعر وایي بیماری مې نور هم زیاتېدله چې څومره مې دوایي خوړله د هغې وجه دا وي چې ته د علاج دپاره د هغه چا خواته ورځې چې هغه د سره د دې بیمارۍ په علاج خو په ځای پرېږده په خپله په دې بیمارۍ کې مبتلا دی په خپله یو انسان په دې بیمارۍ کې مبتلا دی او ته ورځې او لګیا یې د هغه نه دوایي کې د ځان دپاره چې یاره زما دپاره د علاج بندوبست وکړه یو سړی په خپله اوده دی نو بل به سره ایښي وایي خفته را خفته کې کند بیدار یو اوده به لا بل اوده سره پاسي دی په خپله اوده دی نو بل اوده به سره پاسي د خوبه یو سړی خپله بیمار دی هغه به د بل بیمار څه علاج وکړي دې وجه نه په دې دنیا کې دا قانون دی او زموږ انسانانو کې دا خبر عامه ده او هر سړی پې پوهېږي نارینه زنانه چې چا سره په یو څیز کې مهارت دی رجوع به هغه ته کې که چېرته څوک کور جوړوي نو هغه نقشه په ډاکټر نه جوړوي او نه ورته ډاکټر دا وایي چې بهی زه به درله بهتره نقشه جوړه کړم ډاکټر ورته وایي دا زما فیلډ نه دی نه پوهېږم دا انجینیر لر شه د الله بنده کوم انجینیر چې هغه دا نقشې جوړوي د بلډینګونو ځمکه د هغې خاوره ټیسټ کړي چې بهی دا ځمکه د دې قابله ده چې په دې باندې د دومره چته آبادي وکړلی شي او دا د دومره وزن برداشت کولی شي دا یې خپل ماهرین دي او که سړی بیمار او د صحت په لحاظ سره په یو مرض کې مبتلا دی نو هغه انجینیر له نه ځي چې تا خو ډېر د انګریزي کتابونه ویلي دي که او یا یو سړی داسې دوه درې د میډیکل کتابونه یې کتلي نو هغه له څوک علاج له ورځي نه ورځي بلکې دی به علاج دپاره ډاکټر ته ورځي داسې د دې دین چې کوم دی خپل ماهرین دي یو سړی دا غواړي چې زه د دین په باب کې معلومات حاصل کم نو یو د دین په نوم هغه مولیان دي لکه هغه اناړي ډاکټر یا ډاکټر نه دی خو بس معمولي غوندې څه پریکټس یې دی کلینیک کې کولاو کړی د خلکو د صحت سره لوبې کوي تنقید مې په چا غرض نه دی مثال ویم د دې مثال دغسې دی چې ته هر مولا له ورځې چې ته وایه که نه ته پکې څه غریب پې خبر هم نه دی په دې خبره باندې د حدیثو په باره کې معلومات د هغه چا نه کوي چې هغه د حدیث په شد بود خبر هم نه دی غریب نو یو سړی په حدیثو خپله نه پوهېږي دنه ته د حدیثو علم څنګه اخلي د حدیثو په باره کې معلومات د هغه چا نه وکړه چې د دې سره ورځ او شپې تېرېږي ژوند یې ورسره تېرېږي دا د هغه فن دی او الحمدلله چې کوم علماو په دې فن کې کتابونه لیکلي او دا د هغې فن دی دا د هغې مهارت دی په دې کې ته هغې طرف ته رجوع وکړه نو دا سترګې به دې کولاوي شي سترګې به دې کولاوي شي او ډېر کله ته داسې وشو بعضې داسې خلک چې هغه د داسې خلکو ښکار شوي وو علم ورسره نه و غریبانانو سره او چې کله هغوی صحیح تحقیق وکړلو په خپله په دې پوه شو چې دغه ظالمان خو په خپله یو خبره یو شان کوي او بله بل شان کوي د دوی په خپلو خبرو کې ډېر تضاد دی نو په دې وجه هغې توبې ویستلې الله رب العالمین ورته هدایت وکړو بعضو پکې غټ غټ کتابونه لیکلي مشهور منکرین حدیث پخوا وروسته یې بیا غټ غټ کتابونه د حدیث په دفاع کې ولیکل او توبې الله ته ویستلې چې الله موږ ګمراه وو موږ صراط مستقیم نه وړېدلي وو موږ د ګمراهۍ او د ضلالت او د نبي د دشمنۍ او امت په نبي بدګمانه کولو په لاره روانو په حدیث کې به خبره یو شان وه موږ به بل شان کوله ځکه چې موږ چا دوکه کړي وي یا الله زموږ تا ته توبه ده د مرګ نه مخکې الله توفیق ورکړه
الله دې هر هغه چاته توفیق ورکړي چې د ګمراهۍ په لار روان دی. زموږ دا نه ده خوښه چې یو سړی د ګمراهۍ په لار روان وي همداسې دې پرې روان وي. موږ الله دې ورته هدایت وکړي، بیا به ورته د هدایت سوال کوو. د الله جنت ستنګ نه دی، ډېر فراخه دی، دې ورته الله داخل کړي چې په هدایت روان شي الله او صحیح منهج باندې روان شي.